السلام علیکم ورحمت الله. نن موږ تاسو تېره شپه شاهدان وو چې زلزله وشوه. متاسفانه زموږ تاسو په مشرقي کې خصوصا په کونړ کې نورګل دره کې په لسهاو ماشومان زنانه سپین ږیري ټول شهیدان شو. نو واقعا ډېره دردونکې پېښه وه. الله تعالی دې آینده کې په افغانستان باندې داسې پېښې نه راولي. د زړه نه ودردېدلو. اوس موږ تاسو ته په کار څه ده، دا خو نه کېږي چې موږ تاسو ټول کینو چې الله دې وبخي، الله دې دا وکړي. صحیح ده، دعاګانې به هم کوو، خو اوس لازمه ده چې هغه خلکو لپاره د مرستې لاس ورکړو. دغه خلکو کورونه ړنګ شوي دي، هغې خلکو سرپناوې نشته، ژمی دی، ژمی را روان دی، هغه ساحه کې هوا سړه ده. نو موږ تاسو مجبور یو ورونو چې عملي میدان ته ور ودانګو او کار وکړو، ورسره د دې لپاره سرپناه غم وخورو. هغه خوراکي مواد همدارنګه درمل دا شیان الحمدلله شته، او هلته نور مؤسسات هم شته، دولت هم شته، امکانات په لاره اچولي دي. نو قمر بنسټ ټیم هم دا دی اوس لله الحمد روان دی. نو کوشش دا کوو ورونو چې هغې لپاره داسې بنسټیزه کارونه وکړو چې هغې سرپناوې جوړې کړو، ځکه موږ تاسو په نورو ځای کې ولیدل، په پکتیکا کې مو ولیدل، یا په نورو ځای کې هېڅ امکان نه لري چې دا خلک بل ځای ته انتقال شي، یا په هرات کې. نو لله الحمد خو قمر بنسټ به یوازینی بنسټ وي چې هلته بنسټیز کارونه کوي. نو موږ سره په دغې کاروان کې یو ځای شي تر څو پورې هېوادوالو لپاره مرستې وکړو، هغې سره کومک وکړو. او آینده کې یو خبر به دا خیټ کوم چې همدغه افغانان دي لله الحمد که په مزار کې سختي راشي، که په بغلان کې مشکل راشي، مثلا که په هرات کې راشي، که پکتیا کې، ټول یو بل ته ولاړ وي، شپه ورځ خدمت کې ولاړ وي. دا د الله ډېر رب احسان، د الله ډېر غټ کرم او احسان دی. نو راځئ د کونړ خلکو سره هم ودرېږو. تاسو ته د کونړیانو میلمه پالنه خو معلومه وه، چکر ته به ورتلو، میلو چرڅو ته به ورتلو، خو نن چې به یې سخته راغلې، نن باید داسې ورته ودرېږو لکه د هغې مټې او بازو ځان جوړ کړو. نو دا اوس قمر بنسټ ټیم روان دی. که تاسو غواړئ د هغې لپاره سرپناه و یا د هغې نوره مرسته وکړئ، واتساپ نمبر به زه درته ډسکرپشن کې واچوم، کیدای شي په ویډیو کې هم درته واچو، په دې باندې اړیکه کې شئ. موږ ورځو شاید واتساپ کا نمبر موږ سره نه دی، نمبر په دفتر کې دی، عبدالله ورور سره به تاسو ته به جواب درکوي. نو خپلې مرستې مه سپموئ، او انشاءالله موږ به داسې کار کوو چې خاص کار به لکه هرات کې تاسو ته معلومه شوه 9 شپېته کوره لله الحمد موږ جوړ کړل. دلته هم غواړو دا به کوشش وکړو که چېرته موږ سره مرسته راټوله شوه دې لپاره سرپناوې جوړې کړو. الله مو خوشحال لره، ویډیو سره خپره کړئ تر څو ټول زړه سوانده هېوادوالو ته ورسېږي.